بله موضوع هغه د سبسټیشنونو یا برېښنا کوټونو او جنکشنونو کې او په لویو یا های ولټیج ترانسمیشن لینونو یا انتقالي لینونو کې اصلاحات ول. د چمتلې سبسټیشن کپیسټر بانک خراب و چې هغه کپیسټر بانک الحمدلله 3 میاشتې 2 میاشتې مخکې مونږ تبدیل کړ، نوی کپیسټر بانک مو ورته ولګاو. همدارنګه په مزار کې چې موږ د ازبکستان له لوري نه برېښنا اخلو، جنایب آباد سبسټیشن کې تغیرات راوستل سو او هغه های ولټیج لینونه چې هغه تر خطر لاندې وو په هغو باندې کار وشو چې په دې سره د مونږ برېښنا له 410 او 420 میگا واټه څخه 480 میگا واټه ته جذب ورسېده چې دا مونږ تقریبا 50 میگا واټه تر 80 میگا واټه زیاته برېښنا له ازبکستان څخه د دغو اصلاحاتو په اساس باندې ترلاسه کړه. همدارنګه د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې زه ویلی سم چې نه تنها تخنیکی یا هغه مسلکی اصلاحات بلکې تجارتي اصلاحات هم ډیر اړین وو چې په تجارتي اصلاحاتو کې چې هغه د انالوګ میټرونو موضوع وه چې تقریبا موږ 55,000 انالوګ میټرونه درلودل، لا زیات تر دی. دا 55,000 انالوګ میټرونه داسې میټرونه دي چې په دې کې هره صحنه هره ثانیه هر څوک لاس وهلی سي، په دې کې تغیرات راوستلی سي، په دې کې غلا کېدلی سي، مشکلات پکې منځته راتللی سي. موږ الحمدلله په تیرو 5 میاشتو کې وکولی سوی چې د دغو 55,000 میټرونو له جملې څخه 10,000 میټره موږ 10,200 میټره هغه موږ ډیجیټل ته واړو او انالوګ سیستم ختم کو او انشاءالله د کوم پاتې میټرونه چې دي پر روانه 1.5 میاشته کې به هغه هم 0 ته ورسیږي او ټول به ډیجیټل سي.